Hello and welcome to English with Najib. سلام ستړي مشئ. تاسو د بیسیک انګلیش یا د ابتدایي انګلیسي لومړی درس ګورئ. په نن درس کې زه درته د هی شي اټ او آی وي یو دی دغه اووه سبجکټ پروناونس معرفي کوم او ورسره د ایز ام آر فعلونه چې څنګه استفاده کیږي، څنګه ورته جملې منفي کیږي او څنګه ورته جملې سوالیه کیږي. او د ویکابلري برخه کې درته زه په نن ویډیو کې نمبرز یا شمیرې ښیم چې څنګه لیکل کیږي او څنګه ویل کیږي. تر پایه راسره اوسئ. ښه، راځو زموږ لومړي درس ته. لکه څنګه چې ما درته وویل په لومړي درس کې زه درته د ټو بي وربس په اړه خبرې کوم. ټو بي وربس یعنی د شتون فعلونه. ټو بي مطلب شتون، یعنی یو چیرته شتون، موجودیت. ورب فعلونه. ښه، د شتون یا د موجودیت فعلونه هغه فعلونه چې موجودیت ښیي د یو چا، شتون ښیي د یو چا، د یو څه شتون ښیي. ایز ام آر که څه هم دا ټو بي وربس په انګلیسي کې تعداد یو څه ډېر دی، له درې محدود نه دي، خو په نن درس کې زه درته د دې ایز ام آر چې درې ټو بي وربس دي د دې په اړه وضاحت درکوم، ځکه چې دا ډېر استعمالیږي او تاسو ته یې اړینه بولم چې زده یې کړئ. ایز ام آر. ښه، ټو بي وربس یعنی شتون، موجودیت. په حقیقت کې دا ایز ام آر درې واړه له دې بي څخه جوړ شوي دي. خو طبعا چې کله موږ وایو موجودیت، زه وایم چې مثلا زه دلته یم، خو دا خو زما موجودیت دی. داسې به نه وایم چې زه دلته موجودیت. نو موجودیت طبعا چې د سبجکټ سره بدلیږي، یعنی سبجکټ سره یا فایل سره د جملې گردان کوي. فرض که زه به وایم چې زه یم دلته زما موجودیت ښیي. که د بل چا په اړه خبرې کوم هغه هلته دی موجودیت ښیي. ته هلته یې تاسو یی. نو دا چې په پښتو کې موجودیت یا شتون گردان کوي، همدغسې په انګلیسي کې هم. نو مصدر اصلي چې دی ټو بي ده، دا چې ګردان یې کړی سبجکټ ته بدلیږي، زموږ فایل ته بدلیږي، هغه ایز ام آر دی. نو د ایز معنا ده دی په انګلیسي کې، د ام معنا ده پښتو کې وبخئ، د ام معنا ده یم او د آر معنا ده دی یا یی، تاسو یی. ښه، شروع کوم له ام څخه. ام یوازې او یوازې د آی لپاره استفاده کیږي. د آی معنا ده زه. آی ام، زه یم. آی ام ا ټیچر، زه یو استاد یم. آی ام ان کلاس، زه په کلاس کې یم. آی ام ان د روم، زه په کوټه کې یم. ګورئ، زه مثال لیکم. I am in the room. زه په کوټه کې یم. دا شوه زما جمله، یعنی زما موجودیت یې وښودو. دا ټو بي وربس د موجودیت سره بېره حالت هم ښیي د یو چا، لکه چې ما مخکې جمله کې ویل I am a teacher, I am a doctor, you are a driver. ته یو ډریور یې. She is a cook. هغه یو اشپزه ده. They are students. هغوی شاګردان دي. دغلته په دغو ټولو جملو کې ګورئ موجودیت نشته، خو حالت دی د یو چا حالت. خو نو ټو بي وربس د موجودیت سره بېره حالت هم ښیي. د ټو بي ورب یوه ځانګړنه دغه ده چې دوی په خپله خپلې جملې منفي ته اړوي او سوالیې ته اړوي. یوازې او یوازې تاسو دغه جملې دغه ټو بي وربس ایز ام آر په جمله کې ولرئ، غواړئ جمله ورسره منفي کوئ، د همدغوی نه وروسته جمله کې ناټ لیکئ، جمله منفي کیږي. او که سوالیه کوئ، همدغه فعل هر یو چې جمله کې استفاده شوی د جملې سر ته به یې راوړئ، جمله څه کیږي؟ سوالیه کیږي. ګورئ دغه جملې ته I am in the room. زه یې منفي کوم. I لکه ما مخکې ویل چې د ام نه وروسته چې ټو بي ورب دی یو ناټ لیکم، زما جمله منفي شوه. I am not. ورپسې به پاتې جمله هر څه جمله کې چې پاتې وو هغه به لیکې I am not in the room. زه په کوټه کې نه یم. دا شوه زما منفي جمله.
سوالیه لکه څنګه چې ما مخکې ویل ام چې زموږ دلته فعل دی یا ټو بي ورب دی چې د کومه کې فعل وظیفه هم اجرا کوي د جملې سر ته به یې راوړم ام زما د جملې سر ته شو ورپسې چې کوم پاتې جمله am I in the room سوالیه په آخر کې آیا زه په کوټه کې یم am I in the room آیا زه په کوټه کې یم am I a teacher آیا زه یو استاد یم I am on the wall زه په دیوال یم I am not on the wall زه په دیوال نه یم am I on the wall آیا زه په دیوال یم دا شو m بل دی د r د r معنی دا ما ورته ویل چې دی یا یی ښه r د یو چې معنی ده تاسو وی چې معنی ده موږ او دی چې معنی ده هغوی دا د دغو درې واړو لپاره استعمالیږي یو وی یو دی به وي او یا به جمع نوم وي جمع نوم په دې معنی چې دوه کسان به جمله کې یاد شوي وي که چېرې له یو څخه زیات وو تاسو بیا آر استعمالوئ ګورئ زه یو مثال لیکم فرض کړئ د وي سره مثال لیکم چې we are friends موږ چې یو ملګري یو we are friends دلته چې ښیي حالت we are friends یا you are my brothers تاسو زما ورونه یئ you are good students تاسو ښه شاګردان یئ you are nurses تاسو نرسان یئ یا they are players هغوی لوبغاړي دي they are doctors هغوی ډاکټران دي they are in the ground هغوی په ګراوند کې دي they are in London هغوی په لندن کې دي نو r له یو وي او دی سره د m په څیر r هم خپله جملې خپله منفي ته او سوالیې ته اړوي ګورئ we are friends دا زما جمله ده غواړم چې منفي یې کړم وي ما مخکې ویلي وو چې آر یا ایز یا ام چې په جمله کې وو که چیرې منفي کوئ له هغوی څخه وروسته یو ناټ ولیکئ ښه لیکم آر ورپسې ناټ ځکه چې زما جمله منفي ده وي آر ناټ فرینډز موږ چې یو ملګري نه یو وي آر ناټ فرینډز تاسو د آر ناټ په ځای کنټراکټډ فارم یا اختصار شکل هم ډېر استعمالولی شئ دغه په حقیقت کې ډېر استعمالیږي aren't تلفظ کې هم تغییر راځي او په لیکلو کې هم خو معنا هم هغه معنا ده we aren't friends they aren't my brothers they aren't on the wall ښه دا زما منفي جمله شوه اوس سوال کومه چې طبعا چې کومه کې فعل چې زما آر دی دا به زه د جملې سر ته راوړم are we friends آیا موږ ملګري یو دا شو سوالیه جمله بل دی از معنا هم ده دی از له مفرد سره استعمالیږي البته مفرد چې غایب وي ځکه چې آی هم مفرد دی خو هغه متکلم دی یا فرست پرسن دی متکلم ته په انګلیسي کې فرست پرسن وایي خو از له دریم شخص یا غایب شخص سره استعمالیږي چې مفرد وي د په انګلیسي کې تھرد پرسن سنګولر وایي ښه هی مطلب هغه سړی او شي مطلب هغه ښځه او اټ هغه بېځانه نو هی د سړي لپاره یا د هلک لپاره شي د جلۍ یا ښځې لپاره او اټ د یو بېځانه شي لپاره فرض کړئ زه وایم چې he is my brother یا he is a driver یا زه د شي په اړه وایم چې she is in my house هغه زما په کور کې ده یا زه وایم چې she is in مزار شریف هغه په مزار شریف کې ده یا زه وایم چې it is my phone دا زما موبایل دی it is in the drawer دا په راوک کې دی هغه هر څه چې وي بېځانه ګورې زه مثال لیکم فرض کړئ شي لپاره زه یو مثال لیکم چې she is in مزار هغه په مزار کې ده هغې نه هدف چې دی هغه ښځه she is in مزار ښه جملې څنګه زه منفي کوم دغه جمله اس په جمله کې شته دی زما اول به شي ولیکم ورپسې از چې زما کومکي فعل وظیفه هم اجرا کوي ځکه جمله منفي ده یو نوټ به هم ورسره اضافه کوم she isn't in مزار
she is not in مزار isn't چې دا بیا اختصار ډوله دی ښه she is not in مزار هغه په مزار کې نه ده تاسو دغه is not کولی شئ اختصار ډول هم ولیکئ چې دا البته ډېر استعمالیږي تلفظ یې دی isn't ترجمه یې همغه ده she isn't in مزار هغه په مزار کې نه ده سوالیه به یې څنګه وي is به د جملې سر ته راوړئ ورپسې به پاتې جمله لیکئ is she in مزار آیا هغه په مزار کې ده که چیرې ځواب ورکوئ تاسو ځواب مثبت وي سوال فکر کې دغسې دی is she in مزار آیا هغه په مزار کې ده ته وایي چې هو هغه په مزار کې ده yes she is in مزار که چیرې لنډ ځواب ورکوئ yes she is فرض کې دغه پوښتنه ده are we friends آیا موږ ملګري یو که پوره ځواب ورکوئ yes we are friends یا که چیرې نه وایي no we are not friends که چیرې لنډ ځواب ورکوئ are we friends آیا موږ ملګري یو تاسو لنډ ځواب ورکوئ yes we are که منفي وي no we are not دغه ډول ځوابونه ورکول کېږي ښه نو په ټوله کې دغه I we you they he she it ته په انګلیسي کې سبجیکټ پروناون وایي یعنی I we you they پروناونز دي خو دا چې د سبجیکټ په توګه استعمالیږي نو ورته وایي چې سبجیکټ څه دی سبجیکټ فایل دی ښه په پښتو کې هم موږ فایل لرو په هره ژبه کې البته په ګرامر کې فایل شته فایل هغه کس چې زموږ جمله ورسره شروع کېږي یعنی زموږ د جملې اوله کلمه چې ده په انګلیسي کې هغه ته سبجیکټ یا فایل وایي یا په بل تعریف کې سبجیکټ هر هغه څوک دی چې یو کار کوي مثلا زه وایم چې زه درس ورکوم زه دلته زه چې یم فایل یم دا فعل ترسره کوم دلته سبجیکټ وایي I teach English زه انګلیسي تدریسوم نو I چې ده کار کوي نو I چې شو سبجیکټ پروناون د انګلیسي د جملو جوړښت دغسې دی تاسو به اول سبجیکټ لیکئ فرض کې زه دغه ځای نه یو سبجیکټ انتخابوم فرض کې لیکم چې دی ښه دی جمع ورپسې به چې لیکئ فعل یا ورب هر ورب چې لیکئ فرض کې زه وایم چې پلی لوبه کول دی پلی ورپسې آبجیکټ یا کمپلیمنټ آبجیکټ مفعول ته وایي کمپلیمنټ تکمیلونکی یا بشپړونکي ته وایي ځینې جملو کې آبجیکټ وي ځینې جملو کې کمپلیمنټ وي دا چې آبجیکټ او کمپلیمنټ ترمنځ فرق شي د وروسته درته وایم خو په دې معنی نه ده چې هر جمله د آبجیکټ ولري یا هر جمله د کمپلیمنټ ولري ځینې جمله آبجیکټ لري ځینې جمله کمپلیمنټ ښه په هر صورت دی پلی فرض کې زه وایم چې ټینس هغوی څه لوبوي هغوی د ټینس لوبه کوي نو دا زما یو جمله شوه دی پلی ټینس اوله کلمه زما دی د سبجیکټ هغوی پلی زما ورب دی او ټینس دلته به آبجیکټ کیږي دی پلی ټینس هغوی د ټینس لوبه کوي نو دی سبجیکټ شو او پلی ورب ټینس هم آبجیکټ مهمه نه ده چې همیشه د زموږ په جمله کې I we you they he she it وسي فرض کې زه هی استعمالوم خو دلته سبجیکټ پروناون نه استعمالوم سبجیکټ ناون استعمالوم لکه پروناون ضمیر ته وایي دا ضمیرونه دي زه غواړم چې د هی په ځای یو نوم استعمال کړم هی د سړي لپاره استعمالیږي د یو سړي نوم لیکم احمد نو دا هم سبجیکټ دی احمد خو پروناون نه دی ضمیر نه دی دا خو اسم دی یو شخص اسم دی دته بیا په انګلیسي کې سبجیکټ ناون وایي چې هغه بیا وروسته زه پې بحث کوم ښه احمد اوس به یو فعل لیکم فرض کوئ چې احمد شی کوي احمد زده کول کوي احمد لرنز چې زده کوي انګلیسي ژبه زده کوي احمد لرنز انګلیش نو احمد شو سبجیکټ دغه شو ورب او دغه شو آبجیکټ احمد لرنز انګلیش دا په انګلیسي کې د جملو هغه جوړښت دی چې ډېرې جملې البته ټولې جملې هم دغسې ترکیب لري چې اول به سبجیکټ بیا به ورب بیا به پاتې د جملې پاتې برخه چې ډېری وخت نور څه هم لري چې هغه وخت او نور مسایل دي په هر صورت دا زموږ د سبجیکټ پروناونس I we you they او د to be verbs البته هی شی ورسره او د to be verbs is MR برخه وه تاسو همدا اوس د is MR لپاره دوه جملې ولیکئ او هماغه جملې منفي ته هم واړوئ سوالي ته هم واړوئ ځوابونه هم ورکړئ که چیرې پوښتنې لیکلي وي د همغې پوښتنې ځواب هم ورکړئ لنډ ځواب او مکمل ځواب چې مخکې درته یاد کړ د ویکابلرۍ برخې د نن ورځې وروستي درس ته راځم په نن درس کې زه درته نمبرز ښایم شمېرې البته له یو څخه تر شلو پورې ګورې زه درته لیکمه لومړۍ شمېره ده 1 ONE 1 دویمه شمېره ده 2 TWO 2
درې 3 THREE 3 4 FOUR 4 5 FIVE 5 6 SIX 6 7 over SEVEN 8 اته EIGHT 8 دلته جی سایلنټ ده 8 EIGHT اته 9 NINE 10 لس TEN ورپسې 11 ELEVEN 11 ورپسې 12 12 TWELVE 12 ورپسې 13 THIRTEEN 13 تین اصلا تاسو ګورئ غلط نه شئ ځینې بیا تین که زه 13 وایم له 30 سره چې 30 بیا دیرشو ته وایي هغه په وای باندې ختمیږي هغه کې آخر کې ان نشته ټین نو ټین د لسو نه تر شلو پورې استعمالیږي چې له دیارلسو وروسته 13 14 15 16 17 18 19 یعنی که زه له 4 سره هم TEN ولیکم 14 شو که له 5 سره هم TEN ولیکم 15 شو یو آی به تیزي که له 6 سره هم ولیکم 16 شو که له 7 سره چې اووه ده زه TEEN ولیکم 17 اوولس 18 سره هم همدغسې اتلس ښه او شلو ته وایي بیا 20 شل نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 بنوای 15 16 17 دا ټول په آخر کې نون لري ټین 18 19 20 دا شمیرې دي که تاسو په ویلو نه وي زده په ویلو یې زده کوئ او که چېرې په ویلو زده وي له یو څخه تر لسو پورې حتما یې په لیکلو باندې هم زده کوئ یعنې په عدد نه دغسې په حروف باندې ځکه دا اړین دي لکه څنګه چې ما مخکې وویل له SMR سره جملې جوړې کړئ منفي ته او سوالي ته واړوئ او څومره چې کولی شئ پریکټس وکړئ بیکاز practice makes perfect